د مصر بادشاہ مقرر شلو نو ګیر چا پیر د صداقت او د شریعت او د قانون الهی حکم جاری شلو یوسف علیہ السلام چې کله په بادشاہی باندې کېناستلو یو ورځ یوسف علیہ السلام د بادشاہی په شان او شوکت کې په لار را روانو بی بی زلیخا د یوسف علیہ السلام ته په لار کې ولاړه وه چا ورته ویلو چې یوسف علیہ السلام په دې لار را روان دی نو زلیخې بی بی یوسف علیہ السلام ته لاره نیولې وه په دې دوران کې یوسف علیہ السلام را مخامخ شلو زلیخه بی بی ولا مخې لراله یوسف علیہ السلام چې کله په زلیخې بی بی باندې نظر ولګېدلو نو یوسف علیہ السلام پړ کې ډېر غمجن شلو چې زلیخه بی بی ډېره کمزوره او ضعیفه او په سترګو معذوره شوې ولیدله یوسف علیہ السلام ورته د اس نه راکوشلو ورته ای تور سړي ما وپېژندلې وی او زه هغه زلیخه یم چې د یوسف علیہ السلام په مینه کې اوس هم ګرفتاره یم یوسف علیہ السلام ورته وفرمیل ای زلیخې بیبي سارمانو ورزو پړ باندې لري که نه زلیخه بیبي ورته وایي او د الله نیکه بنده زه ستا په مینه باندې سرګردانه یم ما ته دعا وکړه چې الله رب الجلال جل جلاله ماله صحت راکړي او زه ستا خدمتګاره جوړه شمه یوسف علیہ السلام په سترګو کې د خپل آقا او د قطمیر یا د قطفیر هغه احسانونه غړېدل د زلیخې بیبي هغه خدمتونه غړېدل یوسف علیہ السلام الله رب الجلال ته لاسونه پورته کړ ګلونو دا پیغمبري دعا الله د پیغمبر سوال نه رد کوي د یوسف علیہ السلام په دعا باندې الله رب الجلال جل جلاله زلیخې بیبي له بیا ځواني ورکړله او رب العزت جل جلاله ول خشته سترګې بیا ورکړلې د بادشاہ په مشوره باندې یوسف علیہ السلام خاون وفا شوی زلیخې بیبي د یوسف علیہ السلام سره نکاح وکړله یوسف علیہ السلام الله رب الجلال جل جلاله دغه بیبي ورکړه د یوسف علیہ السلام تاول د ایمان تلقین وکړه او دې سره سره د زلیخې بیبي سره نکاح وکړله د هغې نه ول الله رب الجلال جل جلاله اولاد ورکړلو چې په هغې کې دوه زامنو او یوه لور چې رحمت بیبي وه چې دا د ایوب علیہ السلام بیبي وه الله رب الجلال ورته د زلیخې بیبي نه دا اولاد ورکړه دې سره سره به بادشاه په دربار کې ګلونو یوسف علیہ السلام به یو طرف ته بادشاہي چلولا بل طرف ته عزیز یعنی د بادشاہ د مصر بادشاہ ته به اسلام ترغیب ورکولو آخر داسې دوران راغی چې د مصر بادشاہ په یوسف علیہ السلام او د الله په وحدانیت باندې ایمان وروړلو زلیخې بیبي به د یوسف علیہ السلام سره ډېر د عزت ژوند تېرولو حتی چې یوسف علیہ السلام په بادشاهي باندې ودرېده نو د مصر په آبادۍ کې چې کله وکالت یې شو نو د قات زمانه راله او دا قات ډېر سختو تر لرې لرې علاقو پورې خورو تفسیر ساوي کې وایي چې د مصر خلکو پړومبي کال باندې چې کله د غلي طلب وکړلو نغ دولتونه یې راوړو یوسف علیہ السلام ته یې ډېره کړلو په دویم کال باندې خو بیا نغدي روپۍ نه وي په دویم کال باندې زنانو د غاړو کالي راوړلو د غوږونو کالی راوړلو زیورات یې راوړل د هغې په بدل باندې خوراک ځان له طلب کو په دویم کال باندې خو بیا کالي نو زیورات ختم شوي نو په دریم کال باندې بیا د مصر خلکو څاروي د یوسف علیہ السلام دربار ته راوستل په دریم کال باندې بیا څاروي نو په څلورم کال باندې بیا وینځه عمریونه د یوسف علیہ السلام دربار ته راوستل په پنځم کال باندې خو بیا وینځه عمریونه نو په پنځم کال باندې بیا یوسف علیہ السلام دربار ته راغی او د ځمکې د آبادۍ د قیمت چې څومره قیمت و هغه تمامې ځمکې یوسف علیہ السلام ته د غلي په بدل ورکړې په شپږم کال باندې بیا ځمکې هم نه وي ځکه چې د هغې قیمت هم یوسف علیہ السلام ادا کړی د اووم کال په
په غلو په قیمت باندې بیا د مصر تمام خلکو خپل سرونه یوسف علیه السلام ته پیش کړل. یوسف علیہ السلام ته چې کله دا سرونه پیش کړي یوسف علیہ السلام او کاله بعد چې کله پدې کې مختلف روایات دي کله چې دوه میاشتې د قاصالۍ پاتې شولې نو ګلونو په دغه مصر کې د دې نګیر چاپېرا په نورو علاقو کې ګلونو دا د مصر د قاصالي وادي نو دا په ګیر چاپېرا مثلا په شام کې قاصالي وا فلسطین کې قاصالي وا کنعان کې قاصالي وا ګیر چاپېرا علاقه ټول قاصالي په لپیټ کې اغستې وا. په دې دوران کې چې کله اوم کال راغی یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہ ته وړاندې شلو. اے بادشاہ سلامتا کدی خوخوی نو د مصر بادشاہ ما الله رب جلال جل جلاله مال یو سوچ را کړي زدا غواړم چې دا هم د مصر بادشاہی دا هم د مصر اوسیدونکي دي د مصر په غلو باندې ولید دین مرونه والما د مصر په غلو باندې ولید دین سرونه والما د مصر په بدل کې د دولت په بدل کې د غلو په بدل باندې ولید د بیبيانو کالی والما د مصر د غلی په بدل ولید د نبی عمرونه والما ما ټول د الله رب جلال په نوم باندې معاف کړی دي. یوسف علیہ السلام دا بادشاہی په دربار کې شاہی خاندان کې لگا دے بادشاہی کہی په دې دوران کې قاصالی د کنعان پسمکه کې سیوا شولو د یعقوب علیہ السلام اولاد مصر ته د قاصالی د وجن را روان دي. غرض دا دی چې د مصر نه ځان لغلی روړي ګیر چاپېره نه به خلک راته او د مصر نه به ځان سره غلی وړلي. کله چې لسواره رونه مصر ته رالل د یوسف علیہ السلام په دوی باندې نظر لګېدلو لہذا یوسف علیہ السلام خو د کم عمرۍ په وجه باندې دوی کوی ته ورځولی. په دې دوران کې علما لیکي چې 40 کاله تیرو 40 کاله بعد چې یو سړی معصوم ویني بیا د پیژنګلی نه ورته وي لیکن پوخ سړی که 100 کاله تیر شي د هغه رنګ نه بدلیږي د وپېژندل چې دا خو زما وروڼه دي لیکن وروڼو ونه پېژند چې دا یوسف علیہ السلام دی. یوسف علیہ السلام ورته وفرمیل ای ګلونو د کوم ځای نه راغلي یئ دی ورته په جواب کې ویل موږ د کنعان نه راغلي وایي د چا زامن یئ وایي د یعقوب علیہ السلام زامن یو ستاسو سورونه یئ وایي موږ 12 سورونه یو تاسو خو لس راغلي یئ وایي او ګلونو بنیامین په کور کې پاتې دی زموږ یو ورور چې یوسف علیہ السلام نامه وه هغه مونږ د ځان سره سارا ته بوتلو زمونږ نه شرمخانو خوړلو. یوسف علیہ السلام ته پلار مو ژوندی دی که وفات وی ژوندی دی خو د سترګو نظر کم شوی دی. دا ټول عمر په یوسف علیہ السلام پسې وجړلو. یوسف علیہ السلام پټ شو یو طرف ته ودرېدو په مخ باندې د اوښکو سیلاب راغی خو لیکن وروڼو ته یې هېڅ مو ویل. بادشاہی فرمان دے شاہی فرمان دے خلقو ته وی ګوره پام کوي دا د کنعان خلق دے دا ډیر قدر من خلق دے دی د پاره داسې بسترې جوړې کوي چې کومې د بادشاهانو د پاره جوړېږي. ګورئ د الله قدرتونو ته رونه د یوسف علیہ السلام سره څه کوي او یوسف علیہ السلام د رونو سره څه کوي یو سوچ به ورسره د مینې او د محبت تېرې کړلې. یوسف علیہ السلام تو یسنت زما د موږ جاسوسۍ له راغلي یئ. یوسف علیہ السلام تو فرمایي کله چې بیا په دویم ځل باندې راغی نو ځان سره هغه بنیامین راولئ ځکه چې ستاسو موږ ته د غلي ډېر سخت ضرورت دی لہذا تاسو لس کسان راځئ د غلي کمې به درته پیدا شي خو لیکن دا خبره واورئ که د ځان سره مو بنیامین را نه وست نو بیا د لغلم نه درکوم. نوکرانو ته امر وکړلو اے نوکرانو دا څومره دولت چې دی راوړی دا ولا واپس په غنمو کې کیدی دی چې کله کور ته لاړ شي
زه دای سره داسې احسان کول غواړم چې دی په ما باندې پویم نشي. یوسف علیه السلام سورج بار خپل وروڼو رخصت کړي. یوسف علیه السلام وروڼه چې کله کنعان ته لاړه د بابا جان سره خوا کې کېناستل. یعقوب علیه السلام ترنه تپوس کوي بچو عزیز مصر څنګه وایي زمونږ خو ډېر قدر احترام وکړه خو بابا جان موږ له یو شرط راکړلو که دا پیره مونږ د ځان سره بنیامین را نه وستلو نو زه تاسو له دانې نه در کومه. کم ټیم چې د یعقوب علیه السلام بچو هغه بارونه پرانستل هغه ګوندي پرانستل نو په یو بار کې هغه تمام قیمت ورته واپس ایښودی دی. یعقوب علیه السلام چې کله دا خبره واورېدله وایي هسې نه بچو چې په تاسو امتحان کړی وایي نه بابا جانه داسې معلومېږي مونږ سره احسان وکړه خو پټې را سره وکړلو. خیر دی دا کار به وکړو چې کله واپس ځو نو دا پیسې به بیا د ځان سره واپس یوسو. په دویم کال باندې چې کله را روان شولو بنیامین ته وایي ای رکیا مونږ له عزیز مصر ستا نه بغیر دانې نه راکوي. راله بابا جان ته کېناستی. بابا جان ورته وایي بچیا ښه درته پته ده چې د نن نه څو کاله وړاندې تاسو ما نه یوسف علیه السلام وموتلی و هغه د نشر مخانو مات کړلو. اوس چې کله کله زما بچی رایاد چې زه ځان ته بنیامین را نږدې کړمه که دی مو رانه نه بوتلو نو د جدایي به زه برداشت نه کړی شمه. تمام بچي ورته ګویا نه شول چې بابا جان مه خفه کېږه مونږ به تر هغې پورې یو ژوندی کور ته نه راځو چې تر څو مو بنیامین د ځان سره راوستی نه وي. یعقوب علیه السلام روا که په دویم کال باندې بنیامین د ځان سره روانوي. لیکن یا ساتئ د کم انسان په زړه کې چې کینه پرته وي هغه عمر له کینه کوي. د یوسف علیه السلام وروڼو د بنیامین سره همغه سلوک وکړه کمی چې د یوسف علیه السلام سره کړو هغه ته به یې په لاره باندې سترګې سپورې ویلي بد رد به یې ورته ویل. لیکن بنیامین خاموشه پروت دی غږ ورته نه کوي چې مشران دي. یعقوب علیه السلام ته یو زما بچو کله چې مصر ته لاړ شئ نو د مصر په یو دروازه باندې مننه نوځئ ځکه چې 11 وروڼه چېرته بد نظر در باندې ونه لګي. کم ټیم چې د یعقوب علیه السلام زامن مصر ته را روان شول او لارې ته راورسېدل دا 11 واړه وروڼه راننوتل. یوسف علیه السلام ورته ستړي مه شو مرحبا وویل هر کله یې ورته وویل خوش آمدید یې ورته وویل. یوسف علیه السلام خپل وروڼو سره د مینې خبرې کوي. یوسف علیه السلام ته ستاسو بابا جان څنګه دی وایي ډېر ښه دی لیکن د سترګو نظر یې کمزوری دی. یوسف علیه السلام ورته وایي ډېره ښه ده. یوسف علیه السلام چې کله د ډوډۍ ټیم شلو یوسف علیه السلام امر وکړ چې خوانچي تیار کوي خو داسې خوانچي تیار کوي چې دو کسان ورته کښېني. خوانچي تیار شي دو وروڼه ورته کښېناستئ لیکن بنیامین چام د ځان سره کښېنلولو. بنیامین چې یوازې مجمع ته کېناست نو په مخ یې د اوښکو سیلاب راغی د سترګو اوښکې خوانچي کې پرېوتلي. یوسف علیه السلام ول راغی چې ای زما مېلمه ولې دې وژړل. وایي کاش که نن یوسف علیه السلام ژوندی وی نن یوسف ورور ما سره په دې خوانچه ناست وی زه به څومره خوش نصیبه ومه. ما د ځان په یووالي وژړل زه یو ورورم د ځان سره کښېنولم. یوسف علیه السلام ورور ځان ته رانږدې کړ. بنیامین په چغو باندې ژاړي. یوسف علیه السلام ورسره وژړل. یوسف علیه السلام خپلې سینې ته نږدې کړ. ماخوستن شو خو د بنیامین سترګې وچې نه شولې. ماخوستن چې یوسف علیه السلام امر کوي وایي داسې بسترې تیار کوي چې دوه وروڼه پې باندې سملي. کله چې ګلونو دی تمامو ته بسترې تیار شوي دوه وروڼه پې باندې سملاستل. بنیامین یوازې پاتې شلو. یوسف علیه السلام وروڼو ته وایي
اے ملمنو کم خوخوی دا معصوم تمام غرمم جړېدلو دنن تمام ورځ په یووالي جړلې وي هسې نه چې بېګاله یوازې و دې تمامه شپه جړېږي کم خوښوي نو زه به د ده سره سملمه یوسف علیہ السلام ضرور سره په بستر باندې سملاست یوسف علیہ السلام ته خپل څادر مبارک د سر د لاندې واچو یوسف علیہ السلام ورته وایي رکیه مه ژاړه خوښه دې نه ده چې زه دې رور شمه بنیامین ورته وایي روره ډېره ښه ده خو زما به هغه رنګ رور نه شي لکه څنګه چې یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام ورته وژړل د مخ نه یې ورته څادر لرې کړلو وای رکیه ګورې پام کوه چې رونو ته دې حال نه وې زه یوسف علیہ السلام ما دواړه نوڼه یو بل تور غاړې وتل د اسمان فرشتې تماشه کوي یوسف علیہ السلام ضرور سره دربار کې سلګۍ وهي یوسف علیہ السلام تا بنیامین ویې د مارولا ستا په جدایۍ باندې بابا جان شپه ورځې جړېږي په جړا جړا یې د سترګو نظر لاړه یوسف علیہ السلام رور سره وجړېده چې سهار سرور ته وایي رکیا ستا نه بغیر زما زندګي ګرانه ده بهرحال یوسف علیہ السلام رور ته وایي زه دا غواړم چې تا د ځان سره ایثار کما خو د هغې دپاره به زه تا ته څه هیله جوړوم چې ما سره څو شپې ورځې تېرې کړي چې زما د هجران هغه سخت کلونه هغه سخته زندګي چې ما کمرونو ما سره تېره کړې ده ضرور درونو د وجې نه ده ما د مصر په لارو کوڅو کې د غلامۍ شپې سبا کړي دي د مصر جیلونه مې کتلي دي د کویو تورې تیارې مې کتلي دي ای وروره زه دا غواړم چې څو شپې ورځې ما سره تېرې کړي چې په هغې زخمونو مې پټیو لګي بنیامین ورته وایي وروره ډېره مې خوښه ده واسې نه چې برداشت د ما د بابا جان لړل بهر شي هغه به دا برداشت نه کړي یار یوسف علیہ السلام ورته وایي زه به ته ایثار وکړو ته به خفه کېږي نه یوسف علیہ السلام چې وروڼو ورسره څو شپې ورځې تېرې کړي څو شپې ورځې بعد د یوسف علیہ السلام وروڼه خپل وطن ته روانېږي بارونه تیار شول په اوښانو کچرو باندې وتړلی شول یوسف علیہ السلام په بحر کې د سرو زرو پیمانه کېښوده چې غنم به پې تللی کېدل کم ټایم چې دا قافله د مصر نه وتله یوسف علیہ السلام نوکرانو اعلان وکړ د قافلې خلکو د یوسف علیہ السلام نه شاهي دربار نه چا پیمانه پټه کړې ده د یعقوب علیہ السلام بچي وله اواب ورکوي موږ د یعقوب علیہ السلام اولاد یو دا د پیغمبر شان نه ده چې د هغه اولاد یې غلا وکړي او که به هر حال چا غلا کړي وي نو هغه له بیا سخته سزا پکار ده یوسف علیہ السلام وایي څه سزا وله پکار ده وی دا د کنعان خاندان د یوسف علیہ السلام یعنی د یعقوب علیہ السلام د شریعت د اصول لی چې بیا به هغه په غلا کې د هغه انسان سره د غلامۍ ژوند تېروي تمام بارونه رو پرو لټولی کېږي یو بارو لټولی شه دویم بارو لټولی شه څلورم بارو لټولی شه لسم بارو لټولی شه چې د یهودا بار یې ولټولو په هغې کې د بنیامین سره د سرو زرو پیمانه برآمد شوله یوسف علیہ السلام ورور ایثار کړلو یوسف علیہ السلام چې کله ورور ځان سره ایثار کړ هغه طرف نه ورته رونه اواز کوي یوازې د غلا نه ده کړې د ده یو مشر ورور هغه به م غلا کوله یوسف علیہ السلام یې ورته وښودلو یوسف علیہ السلام ورته وایي د ده ورور څه غلا کړې وه وایي هغه د ترور د کوره کمیس را پټ کړی و او هغه کمیس وله ترور مبارک یې په خپله شا پورې تړلی و غرض یې دا و چې ای بچیا دا کمیس به زه تا له په شا پورې وتړمه ستا بابا جان به ما نه تا بوځي د ستا جدایي برداشت کولی نه شمه دا کمیس به د له شا پورې پټ وتړم چې د دې په بدل کې دې د پلار نه حساب کړمه
لیکن یوسف علیہ السلام ته غږ نکړلو. لسواړه رونه روانېږي، یهودا ورته وایي چې ما مړ کوي د بلار نشم، زه مخکې بابا جان ته ملامت ایما، زه به د دې خبرې خبر څنګه بابا جان لوړم. بهرحال قافله د مصر نه ګلونو کنعان ته روانه شوله. یهودا یو ورور ته وویل چې یا ته ایثار شه بنیامین سره یا به ورسره ایثار شمه. تر هغې پورې به د یوسف علیه السلام سره یو چې تر څو پورې زمونږ بابا جان د بنیامین ملاقات ته راغلی نه وي او د هغه یقین خاص شوی نه وي. کله چې زمونږ بابا جان ته پته ولګېده چې واقعي د بنیامین غلا کړې ده نو بیا به مونږ واپس شو. یهودا درون سره لاړ، یو ورور یې ورته ضمانت کې پرېښود چې د یوسف علیه السلام سره د بنیامین په خوا کې عمر تېروي. کم ټیم چې د یوسف علیه السلام رونه کور ته لاړ، یعقوب علیه السلام بچو ته وایي وای بچو بنیامین مې ونه لیدلو. وای بابا جان غفرانه نشي، خیر دی د مصر نه نورې قافلې هم د شام راغلي دي، که موږ نه تپوس کې کیدی شي ستا په موږ باندې یقین را نشي. د کنعان نورو قافلو نه تپوس وکړه، بنیامین غلا کړې وه په هغې کې زمونږ نه حصار شلو. یعقوب علیه السلام ډېر زیات غمجن شلو. اے بچیه دا خو زما عقل نه علي چې د یعقوب علیه السلام نه به پیدا شي هغه بغلا کوي، د پیغمبر نه به پیدا شي هغه بغلا کوي. بچو زما ذهن دا نه مني، خو خیر زه به په دې کار باندې د الله نه امداد غواړم. کله چې د هغه اخلاص شولي د یعقوب علیه السلام غم ورو تر ورو زیاتېدله، کمزوری پی باندې نور مرالا، غمونه پی نور مرالا، پریشانی پی نور مراغی، تکلیفونه پی نور مرال. یعقوب علیہ السلام بچو ته وایي اے بچو چې کله دا دلی ځئ نو زه به دله یو خط درکړم او هغه عزیز مصر له ورکوي. زه امید لرم ځکه چې زه ضعیفه شوی یم، زه د مسافرۍ نه یم، زه د سفر نه یم، خو عزیز مصر له به زما خط ورسوئ. کله چې هغه دالي ختمې شوي، هغه غله ختمه شوه، د یوسف علیه السلام رونه بیا کنعان نه مصر ته روان شول. بابا جان وله یو لیکلی خط ورکړلو، کم ټیم چې ګلونو دی مصر ته راغه، یوسف علیه السلام وله بیا میلمستیا ورکړله. بنیامین په زړه کې ورځ تر ورځه غټېدلو، په جامو کې منځې کېدلو چې شکر د هغه څه کرور مې ولیدلو، شکر د زړه ټکور مې ولیدلو، شکر د سترګو تور مې ولیدلو، شکر د زړه قرار مې بیا موندلو. یهودا چې کله واپس راغی، یوسف علیه السلام وله بیا میلمستیا ورکړله. یوسف علیه السلام سره چې څو شپې ورځې تېرې کړې، یهودا یوسف علیه السلام ته کېناستلو، د بابا جان لیکلی خط یې وله د جیب نه راویستلو، یوسف علیه السلام ته وړاندې کېښودلو. کم ټیم چې یوسف علیه السلام خط پړو کړ، بابا جان ورته عجیبه غوندې مضمون لیکي، ورته وایي چې دا له طرفه د یعقوب بن اسحاق علیه السلام دی، د یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام دی. زه د مصر بادشاه ته سلام ویما، پس له حمد و ثنا نه زه دا ویما چې مونږ د اهل بیت یو، چې مونږ هغه سختۍ او تکلیفونه ازماشونه په مونږ راغلي دي. زمانې کې ابراهیم علیه السلام لا نمرود خپې لاسونه تړلي اور کې اچولی، هغه په هغې تکلیف باندې صبر وکړه. بعد د هغې نه زما په بل نیکه باندې، یعنې په اسماعیل علیه السلام باندې، زما په پلار مبارک باندې، په اسماعیل علیه السلام باندې یا په اسحاق علیه السلام باندې امتحان راغلی و، ذبحه پرې راغلې وه، هغه په هغې باندې صبر وکړه. ای عزیز مصر، په ما یو لوی امتحان تیر شوی دی چې هغه امتحان له اوسه پورې زما مړی غوسوي، هغه اوسه پورې زما جګر غوسوي. زما یو زوی یوسف علیه السلام ما ته د ټولو زامنو نه خوږ،
رونو سارا تبوت لولو بیا د حضرونو مال قمیص په وینو لړلې راوړو. اے عزیز مصر د بچی په غم باندې غمجن ما، لا د یوسف علیه السلام زخمونه مې د سینې نه کوشوي نه دي، هغه زخمونه مې لا روغ شوي نه دي. دا د هغه سکر اور دی، زه د هغه تسلي په ده باندې کومه، زه د جدایي برداشت کولی نشمه. اے عزیز مصر زما په بوډاوالي باندې رحم وکړه، زما په حال باندې رحم وکړه، مال خپل بنیامین راولېږه، زه د جدایي برداشت کولی نشم. عزیز مصر نور خو مې وس نه کېږي، حکم والا دې بچی واپس را نه کړو نو زه به درته خیر وکړم، زه به درته ازار وکړم. کوم ټایم چې یوسف علیه السلام دا خط پړو که یو هیبتناک جغی د خولې نه ووتله، په دربار کې را پرېوتلو، نوکران دې نه چاپېره شول. عزیز مصر بې اختیاره رڼو ته مخ راواړولو. او زما رڼو او زما رڼو زه نور برداشت کولی نشمه، زه د بابا جان غم برداشت کولی نشمه. یوسف علیہ السلام ته سمدستي آواز کوي، اے زما رڼو، کم یوسف علیہ السلام چې تاسو یادوئ چې هغه شرمخانو خوړلی، ګلونو د شرمخانو خوړلی نه یمه، زه تاسو په سختو تېرو د کوی کې چولی ومه، زه مو بربڼ کوی ته غورځولی ومه، زه مو په مسافرانو په کوټو پیسو خرڅ کړی ومه، زه همغه یوسف علیه السلام یمه. یوسف علیه السلام چې کله رونو دا خبرې به اورېدلې، د یوسف علیه السلام رونه ټولو سر ښکته شول، د ملامتۍ نه خاموش پاتې شول. یوسف علیه السلام خپلو رونو ته وویل چې اے زما رونو، تاسو د الله رب الجلال نه معافي وغواړئ، لیکن تاسو چې ما سره څه کړي په هغې تکلیف باندې ما صبر او استقامت وکړو، د هغې په بدل کې الله مال عظیم مرتبې راکړي دي. ستاسو د طرفه چې ما سره څه وشول، زه د هغې په بدل کې هېڅ سزا نه غواړم، زه د هغې په بدل کې هېڅ انتقام نه غواړم، ما د الله رب الجلال د رضا دپاره معاف کړي. یوسف علیہ السلام یهودا ورته اے زما وروره، زما په غاړه چې دا کوم کمیس دی چې ما ته بابا جان په غاړه کې اچولی، هغه کمیس ما سره امانت پروت دی، دا کمیس والو زما بابا جان له یوسئ، زما بابا جان چې په سترګو راکاږي، رب العالمین به وله بیا سترګې ورکړي. یهودا ورته او زما وروره، ستا د وینو لړلی کمیس ما بابا جان له راوړی، ستا د وینو لړلی کمیس ما بابا جان له راوړی. اے زما روکیا، زه دا غواړم چې اوس دا کمیس د دې ځای نه والم او بابا جان له یوسما. یوسف علیہ السلام ته یهودا وایي اے زما وروره، زما د وجې نه تا ته تکالیف رسېدلي، که چېرې ما دې وروڼو ته ویلی وي نو تا به هېڅ تکلیف در کړی نو، زه د هغې په بدل کې د الله نه بخښنه غواړم. د مصر نه کنعان ته رادي 240 میل لار ده، خپې ابلغ پې سر تور تر را روان شلو، دلته چې یهودا د مصر نه را بهر شلو او په لاس کې د یوسف علیه السلام کمیس نیولی، د هغې بوی د کنعان په آبادیو لګېدلو. یعقوب علیه السلام یو دم د خپله ځایه ودرېدلو، وا بچو په ما د یوسف علیه السلام د کمیس بوی لګېدلو،
نصیحت ہوئی بابا جانا تو مغا پزڑے خطائی کی بروتے بابا جانا دا چلتا کی دیشے گا خوشرم خواہ نخوڑ لے بچیا یا بسن پوئی گمی یا بتا سن پوئی گئی خدا دی حقیقت بالا سرگن کی چی سوک رشتنی دی پدے دوران کے لادا خبر کے دلے یہودا پا قرآن نوتلو راگ دا بابا جان پگی کی پریوتلو دا یوسف علیہ السلام دا غاری قمیسی والا رونلو یعقوب علیہ السلام تی پسترگو بانی قمیس راخ کلو اللہ رب جلال جل جلالہ ہوئی تلے نظر بیاد بارک رلو دا یعقوب علیہ السلام پسترگی اللہ دوبارہ بنا کرلی یہودا دا مصر نرا بہر شلو او پلاس کی دا یوسف علیہ السلام قمیسنی علیہ ہو دا غیبین دا کنعان پابا دیو لگین دلو یعقوب علیہ السلام یو دم دا خپل دائیں ادری دلو وابچو پما دا یوسف علیہ السلام دا قمیس بیو لگی دلو نصیحت ہوئی بابا جانا تو مغا پزڑے خطائی کی بروتے بابا جانا دا چلتا کی دیشے گا خوشرم خواہ نخوڑ لے بچیا یا بسن پوئی گمی یا بتا سن پوئی گئی خدا دی حقیقت بالا سرگن کی چی سوک رشتنی دی پدے دوران کے لادا خبر کے دلے یہودا پا قرآن نوتلو راگ دا بابا جان پگی کی پریوتلو دا یوسف علیہ السلام دا غاری قمیسی والا رونلو یعقوب علیہ السلام تی بسترگو بانی قمیس راخ کلو اللہ رب جلال جل جلالہ ہوئی تلے نظر بیاد بارک رلو دا یعقوب علیہ السلام بسترگی اللہ دوبارہ بنا کرلی یہودا و طویل رو اے دما بابا جانا اللہ رب جلال انسان دیر کمزور پیدا کرے منگ نسو کا لوڑانیو خطایو گنایو کمزوریو کوتاہی شوید بابا جان صدا غیما بلتان وارما اگا منگ چی دا طویل چی یوسف علیہ السلام شرم خانو خوڑے بابا جان اگا منگ پا کوئی کی جوندے غرزول ہو یعقوب علیہ السلام توی بچو کلچی تاسو مالا دا یوسف علیہ السلام قمیس روڑلو او ما دا یوسف علیہ السلام قمیس مبارک تو قتل نو دا یوسف علیہ السلام قمیس اڑو سیری شوینو زپوشم چی دما بچی ما تدرون غوائی دا سنگ شرمخ دا چی دما بچی خوڑو قمیس شنی دلے ندے خو بچو ما دا اللہ رب جلال نصبر گختلو یوسف علیہ السلام دا اللہ رب جلال جل جلالہ اگا بندو چی دیر صابرو شاکرو یعقوب علیہ السلام چی کل خبر شلو دا بابا جان خبر یوسف علیہ السلام نراغ چی بابا جان دی جوڑ شلو یوسف علیہ السلام بادشاہ توی بادشاہ سلامتا کدی خوخوی نزخ بل بابا جان مصر تراغ وارما باشاوتی یوسف علیہ السلام چستا غنتی اولاد دا چاوی ستا غنتی بچی دا چاوی زدہاگ خلق دخپو خورتم سلام کم یوسف علیہ السلام مشورہ بادشاہ منظور اکرلا یوسف علیہ السلام بابا جان تخت لیگی بابا جان زدہ غوارم چی مصر تراشی پا مصر کی زما بادشاہیدہ زبدر غلوے لیکن دا مصر بادشاہی کسی نے چی دا اللہ دا قانون خلاف رزیوشی نو زدہ دی وجن اختیاتن درت لین شما بابا جانا
مال وریرونه مصر تراولا، مال میندې مصر تراولا، مال بابا جان راشه ته چې ما سره په بادشاهي تخت باندې ناست نو الله به زما امداد کوي. د یوسف علیہ السلام دا فرمان چې کله قاصدانو کنعان ته ورسولو نو یعقوب علیہ السلام دا علاقې خلک روبل، د کلي د خلکو نه اجازت باغشتلو. اے خلکو الله رب الجلال په ما باندې دوه احسان وکړل، یو دا چې الله ماله دوباره ژوند بیا راکړو، سترګې راکړلې، ځواني یې راله راکړله. دویم دا چې الله رب الجلال جل جلاله زما بچې د مصر بادشاه جوړ کړلو. زما بچې زما طلب کوي، د دې وجې نه زه د بچي د مرستې دپاره د هغه د ملګرتیا دپاره مصر ته ځم. یعقوب علیه السلام را روان شلو. تاریخ لیکي چې دا 80 کسانو یا 82 کسانو قافله د یعقوب علیه السلام د اولاد تیاره شوه، کډې د ځان سره راوتړلې او یوسف علیہ السلام کلی ته را روانیږي. یهودا بابا جان ته ویل بابا جانا ستان لوګې شم، بابا جان مونږ ته دعا وکړه چې الله مونږ ته هغه خطا معاف کړي. ای زما بچو زه لږ شانې صبر کوم، کله چې زه یوسف علیہ السلام له لاړ شم تاسو چې کوم زیاتې د هغه سره کړی دی زه به د هغه نه معلومات کوم، که هغه درته بخښنه وکړه نو زه به معاف کړم. یهودا له بابا جان سره را روان شلو. دلته یوسف علیہ السلام ته خبر راغی چې بابا جان دې د مصر آبادۍ ته راوړېده. یوسف علیہ السلام 40,000 لښکر 4,000 لښکر تیار کړ، 4,000 لښکر تیار کړلو. د بابا جان استقبال لپاره په لارو کې د وادي جوړ شولې. بادشاہ سره د نوکرانو سره د وزیرانو د یوسف علیہ السلام د بابا جان انتظار کوي. یوسف علیہ السلام بابا جان چې کله مصر ته راللو یوسف علیہ السلام ورغی او د بابا جان په غېږه کې سر مبارک کېښودلو. ګلونو ډېره لویه جدایي وه، 40 کاله بعد ورک شوی بچی میلو شلو، 40 کاله جدا شوی بچی یو ځای شلو. یوسف علیہ السلام بابا جان سره یو ځای سلګۍ وهلي. یعقوب علیہ السلام بابا جان په ډېر شان او شوکت سره بوتللو. په دغه ټیم کې د یوسف علیہ السلام یوه مور ژوندۍ وه. 2 روایتونه دي، څوک وایي سکه مور ژوندۍ وه، دویم روایت دا دی چې د حنا سکه مور وه. خو هلته یوسف علیہ السلام خوب لیدلی و. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لہذا یوسف علیہ السلام په خوب کې 11 ستوري او نور سپوږمۍ په سجده لیدلي وو. تاریخ دا لیکي چې دغه ټیم کې لکه څنګه چې ما وړاندې بیان وکړه چې یوسف علیہ السلام د مور قبر له راغلی و. تاریخ دا لیکي چې د خپل ابۍ مبارکه وفات شوې وه، لیکن الله د دغه خوب د رښتیا کولو دپاره د یوسف علیہ السلام مور دوباره ژوندۍ کړې وه. یوسف علیہ السلام د خپل بابا جان سره شپې ورځې تېروي. 2 روایت دی، په یو روایت کې 23 کاله یعقوب علیہ السلام په مصر کې ژوندی پاتې شوی و، په بل روایت کې 10 کاله پاتې شوی و. کله چې یعقوب علیہ السلام ته مرګ رانږدې شو یوسف علیہ السلام ته یو زما بچیا دا ټیک ده چې دا د مصر بادشاهي ده، ته د مصر حکمرانې، ته شاهي فرمان جاری ساتلی شې، تعالی الله ډېر لوی قوت درکړی.
خو بچیا ما به د مصر په ځمکه کې نه ښخوي. کله چې زه د دنیا نه سفر وکړم ما به بیت المقدس ته یوسم، ما به د بابا جان سره دفن کی. حتی چې یعقوب علیہ السلام وفات شلو، یوسف علیہ السلام د بابا جان دپاره تابوت تیار کړ. بابا جان پاغې کې مصر ته یوړلو، بابا جان پاغې کې شام کې بیت المقدس ته یوړو. هلته یې د خپل ورونو سره او د خپل بابا جان سره یو ځای دفن کړلو. د هغې نه بعد ګلونو یوسف علیہ السلام خپل ورونو وغوښتلو، وی وروره ای یهودا زه دا غواړم چې بعض زمانه ته زما د دې ملک بادشاه او ولیعهد وګرځې، خو که زه کله د دنیا نه لاړم نو ما به بیا داسې کار وکړې چې ما به د مصر په بازار په یو خوا کې دفن کړې. ورونو اوریدونکو، د مولانا احسان الله حسین صاحب په آواز د یوسف علیہ السلام لومبی واقعه وشوه او دا دویمه ده. په دې کیسټ کې به دا بیان ختم شي. د دې نه پس به د حضرت بلال صاحب واقعه ستاسو په خدمت کې پیش کولی شي. ورسره به تپوس کوئ. د دې کیسټو لپاره د دکان پته یاد لرئ: شیر ولی خان کیسټ هاوس، کیسه خانه نه شاته کباړی بازار، د جمشید هوټل د لاندې دکان نمبر 8 د شیر ولی خان دکان. کله چې یوسف علیہ السلام د بابا جان د وفات نه فارغ شو، بیا د مصر په بازار کې یوسف علیہ السلام د مصر بادشاہی کې 23 کاله پورې ژوند دیو. د الله رب الجلال بندگی به کولا، د الله رب الجلال رضا به لټولا، او د مصر خلک ټول د الله رب الجلال وحدانیت ته راجع کړل. کله چې د اخري عمر لو رسیدلو نو ټول وروڼه راجمع کړل او وصیت یې ورته وکړلو. خپل ورور یهودا ورور په خپل ځای باندې ولیعهد مقرر کړلو. یوسف علیہ السلام په خپل عمر کې اخري دعا د الله رب الجلال نه دا غوښتې وه: رب قد اعطیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا ما ربا بشك تعمال دا شيرا كريوا او تعمال دا خوب دا تعبير علم را کړو. اے الله پیدا کون کیا د اسمانونو او د ځمکو، ته زما متصرف په دنیا او په آخرت کې. یا الله ما په داسې حالت کې دنیا نه رخصت کړه چې زه مسلمان ما، یعنې ما په حالت د اسلام کې دنیا نه پورته کا، او چې کله ورځ د قیامت شي یا الله د خپلو بندګانو د پیغمبرانو سره مې د قبر نه پورته کا. یوسف علیہ السلام په دې دعا کې د الله تعالی په انعامونو اقرار وکړلو، د الله تعالی د قدرت او د عظمت بیان وکړلو. پس د هغې نه الله رب الجلال جل جلاله یوسف علیہ السلام په یو قول باندې اووه ورځې ژوندی ساتلی. یوسف علیہ السلام اووه ورځې بعد د دې دعا نه رستو د دنیا نه چې کله سفر وکړلو نو د مصر خلق را یوځای شولو. د مصر په دې بادشاهۍ کې یو دریاب بهیږي، د دې په خپلو کې اختلاف پیدا شلو چې لہذا یوسف علیہ السلام د الله یو نیک بنده دی، د الله رب الجلال معجزې ورکړې وي، دا د الله رښتونی پیغمبر دی. یو طرف ته خلکو ویل چې دا به زمونږ طرف ته دفن کیږي، بل طرف خلکو ویل چې دا به زمونږ سره دفن کیږي. لہذا چې کله په ښي اړخ د دریاب باندې دفن شو،
الله رب الجلال پاغلا کبانی د خپل رحمتونو بارانو کو د فصلونو بارانو شو د میوو بارانو شو هر طرف ته علاقه زرخیزه شولا او په ګس طرف باندې به ټوله قاسالي وه باران به نه کیده ځمکه به نشنه کیدله لهذا د ګس اړخ طرف واله خلکو مطالبه وکړه چې لهذا یوسف علیه السلام به 7 کالونو دپاره ګس طرف ته خښو چې ګس طرف ته مې نه یوسف علیه السلام صندوق مبارک کېښودلو په ګس طرف به د الله د انعاماتو باران شو رنگ رنگ میوی به الله رب الجلال نزول کو رنگ رنگ فصلونه به الله زرغون کو د ښي طرف خلکو به بیا اعتراض وکړلو چې یوسف علیه السلام موږ له پکار دی لهذا د هغې علاقې مشران راجمع شول رهبران راجمع شول حکمان راجمع شول حاکمان راجمع شول خپلو کې دا صلاح و مشوره وکړله چې د د وجود مبارک دی په یو عظیم الشان صندوق کې بند کړی شي او د دریا په منځ کې دې ځوړند کړی شي لهذا د دواړو اړخونو به په ده باندې لګي الله رب الجلال جل جلاله د دواړه طرف ته دغه خیر رسوي الله رب الجلال جل جلاله دغه بندگانو چې کله دا عمل وکړو داغه په سبب باندې الله رب الجلال جل جلاله دواړه طرف ته زرخیزي راوستا لیکن بل مختلف روایاتو کې دا مرادي چې بني اسرائیلو یوسف علیہ السلام د ځان سره یوړلو او د هغې نه بعد 300 کاله بعد فرعون د مصر بادشاه مقرر شلو او هغه د الله رب الجلال جل جلاله د وحدانیت او د ربوبیت دعوه وکړله او د هغې دپاره الله رب الجلال بیا موسی علیہ السلام راولېږلو موسی علیہ السلام چې کله د مصر په دوران کې د مصر په دې حکومت کې وخت تېر کړو بیا د الله رب الجلال نه جانب د هغه ته امر شو چې ای زما پیغمبره خپل قوم د ځان سره شام ته بوځه بل ورته الله رب الجلال جل جلاله دا ارشاد فرمایلو چې ای زما پیغمبره کله چې ته د ځینو د ځان سره د یوسف علیه السلام هغه صندوق هغه قبر مبارک د ځان سره شام ته یوسه موسی علیه السلام او د یوسف علیه السلام ترمنځ 300 کاله تیرو لهذا د یوسف علیه السلام د قبر معلومات وتلو د مصر په دې آبادۍ کې یو تور سړی اوسېدله چې ډېره بوډۍ وه دې بوډۍ ته د یوسف علیه السلام قبر معلومو موسی علیہ السلام هغې بوډۍ پسې راللو چې ای بوډۍ زه یو اهم کار له راغلی ما هغه کاردار چې زه د الله پیغمبر ما زه موسی علیہ السلام ما زه د مصر نه روان یم شام ته ځما قوم د ځان سره بوځما بل ما ته الله رب الجلال وحي کړې ده چې کله دې نو ځان سره د یوسف علیہ السلام قبر یوسه ای بوډۍ زه خبر شوي ما چې د مصر په آبادۍ کې ته ضعیفه ښځه تا به د مشرانو د یوسف علیہ السلام په باره کې څه ویلي وي بوډۍ ورته وایي ما ته د یوسف علیہ السلام قبر معلوم دی خو د هغې دپاره 2 شرطونه دي که دغه 2 شرطونه ته زما قبلوي نو بیا درته د یوسف علیہ السلام قبر خیمه موسی علیہ السلام ته یې تور سړي ما ته خپل شرطونه بیان کا تور سړي ورته یې د الله پیغمبره زما 2 شرطونه دا دي اول دا چې ما ته دا دعا وکړه چې الله رب الجلال جل جلاله ما تا سره په جنت کې ملګري کړي او دویمه دعا راته دا وکړه چې الله رب الجلال جل جلاله ماله داسې عمر راکړي چې د هغې ثاني دنیا کې نه وي موسی علیہ السلام ته وایي زه ستا په مقصد باندې پوه نه شومه ای د الله پیغمبره د الله نه د ما د داسې عمر سوال وکړه چې زه کله م زړېږم چې الله ما نه وفات کوي بلکې ماله الله یو څو موقع راکړي چې کله زه بوډاوالي ته رسم چې الله ماله بیا ځواني راکړي او زه ژوند تېروم موسی علیہ السلام دا الله رب الجلال جل جلاله په دربار ربوبیت کې لاسونه پورته کړ
دا الله رب الجلال جل جلاله نا د دې تور سری د پاره داړو د دواړو شرطونو قبولیت غواړي. موسی علیہ السلام چې درخواست وکړلو لہذا پیغمبر دعا الله رب الجلال د موسی علیہ السلام سوال نرد کولو غوښتل. الله رب الجلال جل جلاله د موسی علیہ السلام سوال قبول کړلو چې اے د ما پیغمبره کم خلق چې د ما نه پیغمبرانو خدمتګار وي لہذا چې دا تور سری صرف ستا دومره خدمت کوي چې تا ته د یوسف علیہ السلام قبر ښیي نو زه ته په دې باندې ګواوسه چې دا به په جنت کې ستا ملګري وي او دا چې کله بوډۍ کېږي نو زه به بیا ځواني ورکوم. تاریخ دا لیکلی دی چې کله به دا زنانه دومره بوډۍ شوه چې د دې د سر په ویښتو کې به تور ډکی پاتې نه شو هغه دم به پې الله رب الجلال بیا ځواني راوستله د سر ویښته به بیا تو شول وجود به الله بیا د ځوانۍ کړلو بیا به په 50 کاله کې د دې د سر ویښته سپینېدله بیا به الله رب الجلال ځوانه کړله. په دغه دوران کې رب العزال دغې بوډۍ له بیا 1400 کال عمر ورکړلو. راغه موسی علیہ السلام سره یو ځای شوله هغه رودي نیل نه راوستله د یوسف علیہ السلام قبر مبارک ورته وښودلو. یوسف علیہ السلام چې کله د دنیا نه سفر کولو د یوسف علیہ السلام دا د یعقوب علیہ السلام مبارک پر زندو یعقوب علیہ السلام دا اللہ رشتنے پیغمبرو یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام زیو دا اللہ رب الجلال علی شان پیغمبرو اسحاق علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام مبارک زیو دا اللہ رشتنے پیغمبرو پا تفسیر ساوی کی راغلی دی چی طول عمر دا یوسف علیہ السلام شپکشلی کالو دا یعقوب علیہ السلام عمر مبارک یا وصل ویخ کالو دا اسحاق علیہ السلام عمر مبارکو 9 شلی کالو دا ابراہیم علیہ السلام عمر مبارکو یو کم 9 شلی کالو دا نوح علیہ السلام او دا ابراہیم علیہ السلام پا مابین کی 2800 کال عمر تیر شیو. یوسف علیہ السلام سره د پلارو نیکه سره د ټوله خاندانا دا الله رب الجلال ډېر برګرځیدا او نیک عمل خلقو. یوسف علیہ السلام قبر مبارک د صندوق په شکل کې موسی علیہ السلام د ځان سره واغوستلو او د بیت المقدس باندې تیرونلو او د خپل خاندان سره یوسف علیہ السلام دفن کړلو. الله رب الجلال جل جلاله په دې قصه کې د یوسف علیہ السلام یو عجوبه نکته خوري په دې کې الله رب الجلال جل جلاله د صبر هغه مرتبه خي د صبر هغه النتیجہ اللہ رب الجلال خی دا صبر میوہ اللہ رب الجلال خی. اللہ رب الجلال بدی کی دادی طرف دا مشارہ کئی کہ ہر کلم تا تے انسان دیر زیادے کئی خو تعالی دا پکاری چی داغی پا بدل کی دا دعفو در گزر کے بدی کی دا والدینو دا پاریو اہم نکترا کہ اولاد ہر سمرم بدملشی والدینو لدا پکاری چی اولاد تا ازارو خیری انکی زکر چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د والدین سوال چې کله الله رب الجلال په دربار کې د اولاد د پاره کوي نو د دې په مابین کې بردنی وي په دې کې د والدینو د پاره د سبق پروت دی چې هغوی به صبر کوي د اولاد د پاره دا سبق پروت دی چې مور او پلار ته ضرر او تکلیف ونه رسوي درونو د پاره دا سبق پروت دی چې په خپلو کې اتفاق اتحاد لري او الله رب الجلال خپلو بندګانو ته دا خبره په ګوته کوي چې ای د ما بندګانو که کله په تاسو باندې زما د جانب مشکلات راغو پریشانی راغلی امتحانات راغلو نو داغی په بدل کې بز تاسو لډیری خشته بدلی درکما. الله رب الجلال چې کلم د پیغمبرانو سوا کې قرآن کې بیانوي پاغه کې ډېر لوی حکمت او فلسفي پرتی وي داغه مقصد دا نه وي چې انسان په یو وخت باندې ووري په بل دی وباسي بلکہ رب العزال لدی دے پارا بیانے چ انسان تے عبرت و مقصد والی لکہ داؤد علیہ السلام بادشاہی و یو بوډۍ لگیا دوڑ اڑ کئی او چې کم ټیم هغې خپل اڑ کامې چنې تو کلا او هغه وړۍ د ځان سره په شکرۍ کې راواغستل شکرۍ په سر باندې نیولې وه
ناګهانه یو زل طوفان راغی، د دې بوډۍ د وړي د ځان سره یوړله، تششکرۍ پاتې شوله. هغه زنانه په زار زار باندې وژړل. چا ورته وی ولې وایي زما حق زما نسیله یوړلو، چا ورته وی دا خبره د داود علیه السلام دربار ته یوسه. زنانه چې کله د داود علیه السلام دربار ته راغله، په زار زار د داود علیه السلام په دربار کې جړېدله. داود علیه السلام ترنه تپوس کوي، اے تور سوي ولی غمجنئ؟ وی د الله رسوله ما سره نن یو عجیبه غوندې کار وشلو، په زړو هډوکو باندې مې میچنته وکړله. چې کله ما ځان له وړه تیار کړ طوفان راغی د ما نه وړه یوړه. داود علیه السلام ډر وکړ چې د دې زنانه نه څومره وړه تللي دي، د هغې یو په دوه وله د بیت المال نه وړه ورکوي. داود علیه السلام چې حکم جاری کړلو، یو په دوه وله وړه ورکړه. زنانه چې هغه ښکرۍ په سر راواغسته، بهر دروازه کې سلیمان علیه السلام ولاړ دی. وی تور سری د ما نه بابا جان دربار ته څنګه راغلی وي؟ وی زما نه هوا سیلی، زما نه وړو وړو د هغې په بدل مې وړو راوړه. وی تور سری واپس شه، لاړه شه بابا جان ته مې ووایه چې دا د نور مسلمانانو، دا د نور بندگانو د الله حق دی. زه هغه خپل حق غواړم او مغه وړه غواړم چې زما نسیله یې وړلې دي. زنانه چې کله واپس لاړه داود علیه السلام ته چې شکایت وکړه، داود علیه السلام ته اے تور سري دا خبرې ستا نه دي، تا خو وړاندې دا خبرې نه کولې، دا درته چا ویلي؟ وی دا ماته سلیمان علیه السلام ویل. الله رب الجلال جل جلاله پیغمبر سلیمان علیه السلام بابا جان غوښتلو چې اے بشیر د الله په کارونو کې کار ملرا. وی بابا جان زه صرف معلومات کول غواړم، ته د هوا نه تپوس وکړه چې ولې د دې بوډۍ وړه وړي دي. داود علیه السلام درخواست وکړلو، هغه فرشته حاضر شوه چې چا هوا ته حکم کړو چې اے فرشتي تا دې هوا ته ولې دا حکم کړو چې د دې نه د وړه یوسه؟ وی قربان دا د ما کار نه دی، ما ته د دې امر جبریل علیه السلام کړو، ما د ځان نه څه کړي نه دي. داود علیه السلام د الله په حضور کې بیا سر په سجود شو. داود علیه السلام دعا وکړه، جبریل علیه السلام حاضر شو. د جبریل علیه السلام د داود علیه السلام تپوس کوي، اے جبریل دا دې ولې کړي دي؟ وی اے د الله رسوله ما بخبل نه دي کړي، ما ته میکائیل علیه السلام ویلي. داود علیه السلام میکائیل علیه السلام راوغوښته، میکائیل علیه السلام ته دا ول شوي. میکائیل علیه السلام ته قربان دا د ما کار نه دی، ما ته اسرافیل علیه السلام ویلي. اسرافیل علیه السلام هم داود علیه السلام راوغوښته، اسرافیل علیه السلام دا ول شوي دي. اسرافیل علیه السلام ته ما ته اسرائیل علیه السلام ویلي. اسرائیل علیه السلام جبریل علیه السلام راغ. داود علیه السلام د اسرائیل علیه السلام نه تپوس کوي. اسرائیل علیه السلام ته ما ته الله رب الجلال ویلي دي. داود علیه السلام ډېر په سوچ کې پرېوتلو چې اوس خو د خدای نه تپوس هم کولی نه شمه. داود علیه السلام سر په سجده باندې پرېوته. د الله له جانبه پیغام راغی چې زما پیغمبره دا زما حکم و، یو کشتۍ کې مسلمانان بندګان ما روانو، هغوی باندې طوفان راغی، هغوی د ما نه سوال وکړه د هغوی هغه کشتۍ وچودله. نو نه سوال وکړه یا الله که موږ د دې کشتۍ نه بچ شولو، کم بار چې موږ سره د سفر دی دا به ټول ستا منامه باندې قربان کړو. لہذا ما واتو کوم کو چې د دې بوډۍ وړه راواله او دا په اوبو باندې لونکا او د کشتۍ په چودو کې ولګوه چې کشتۍ د غر کېدو نه بشي. څومره مال چې دغه ځوانان ستا دربار ته راوړي، ای زما پیغمبره هغه ټول مال به دې بوډۍ ته حواله کړي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا
إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه وأزواجه وذرياته وإطرته وبناته وعشيرته وأحبابه وأحبائه وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين بالأولين